مرګو ته خاص دی چې زر زر سفونو ته ځان ورسوي. ډېر ملګري په لار را روان دي. خیر دی یو 15 منټه به جنازه وروسته وي چې ملګري را ورسېږي. ډېر ملګري په لاره باندې را روان دي، سفونه برابر کوي. الله جل جلاله دی ټولو ته خیر او برکت نصیب کی. د داسې خلکو د اولیاء کرامو نیکانو صالحینو جنازو کې ودرېدل د خیر او برکت نه خالی نه دي، بلکې په دې جنازو باندې بخښنه نصیب کیږي. په دې جنازو باندې د قبر سوالونه اسانېږي. الله جل جلاله دی دا پیر صاحب دا جنازه د ټولو لپاره باعث خیر او برکت وګرځي. دا نه وګورئ ټول سب سیده کې ها او ګوره خپل وګورئ ته سب سیده کې دا سب وګورئ چې سب سیده کې خدای مو بخا سب سیده کې خیصت لاره چې دی کولاو کوي چې ملګري شاته لاړ شي او سفونو کې ودرېږي. بغیر د قطار